ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو ته وایي تاسو ډیره لویه اشتباه کوئ. ډاکټر صاحب غني طالبانو ته ویلي تاسو باید خپل فکرونه په کار واچوئ او د خلکو د خوږو خبرو باندې دوکه نشئ. ډاکټر صاحب غني ویلي ګاونډیانو باندې تکیه مه کوئ. ښاغلي غني طالبانو ته وایي که فکر کوئ ګاونډیان به تل در سره ولاړ وي دغه کار مو غټه اشتباه ده او پام کوئ چې دغه اشتباه ونه کړئ. ګاونډیان تاسو سره بې مقصده نه دي ولاړ او ولې تاسو په رسمیت نه پیژني. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د ژوند لاره پروګرامونو په لړ کې طالب واکمنان ته په اشاره پرته له دې چې د هغوی نوم واخلي وایي د تقسیم په طرح هیڅوک مخته نشي تللی. ګاونډیان یا نور چې یو څو ورځې په افغانستان کې خپلې ګټې ویني ستاسو دوامدار شریکان نشي کیدی. دغه فکر اشتباه ده. ولسمشر غني زیاتوي که فکر کیږي چې هر څه په انزاو کې کولی شئ نو بسم الله کړئ او که ځان د نړیوالو ټولنې غړي بولئ نو دا به دې معنا ده چې په انزاو کې دوام نشئ کولی. د ښاغلي غني په وینا یو ګډ روایت باید رامنځته شي تر څو ټول افغانان پرې راټول شي. ټول باید ژوند ته په مرګ ترجیح ورکړي. په ګډه او په عزت له یو بل سره ژوند کولی لاره ده. جمعي عقل په فردي عقل اوچت دی. امت په اجماع کې اشتباه نه کوي. نو د ولس عقل بند شوی خو بندي هیڅکله عقل له لاسه نه ورکوي او باید ورته رجوع وشي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو او زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چارې.